السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو د افغان پښتو ټیپ چینل له ستاسو خدمت حاضر یم. ګرانو کتونکو زموږ نوې ویډیو چې ده د افغانستان کې د ایډسنس د پیسو اخیستلو په اړه ده چې کوم بانک نه باید موږ پیسې واخیستو تر څو زموږ پیسې چې د هغه مکمل زموږ بانک ته ورسیږي، یعنې پیسې په لارې کټ نه سي. نو موږ سره داسې درې بانکونه دي کوم نه چې د ایډسنس پیسې یعنې رسېدی سي. کوم کسان چې د دې نه پیسې اخلي هغه دا درې بانکونه دي. په سر کې خو د ای آی بي بانک ده چې په دې کې اکاونټ جوړول دومره سخت کار ده چې داسې ده لکه دا مکمل بانک چې د هغوی نه اخلئ دومره سخته ده. نو په دې نه به تاسو تېر شئ ځکه چې داسې په دې ای آی بي بانک کې اکاونټ جوړوئ نو تاسو د چینل جواز هم غواړي. تاسو بیا دوی ته د چینل جواز راوړئ، بیا د هغه وروسته به تاسو ته اکاونټ جوړوئ. نو دا ډېره مشکله ده. دې نه به تېر شئ او له دغه پسې دویم چې دغه عزیزي بانک ده. عزیزي بانک یو داسې بانک ده چې په هغه کې اکاونټ جوړول ډېر اسانه کار ده، ډېر یو بهترین بانک ده. که څه مخکې 2018 کله چې دې ته اول د ایډسنس پیسې رسېدلې، په دې وخت کې تر 2020 کاله پورې د دې کې یو مشکل و چې کله به مثلا ستاسو پیسې راتلې، یعنې تاسو ته په $1000 چې به ستاسو د ایډسنس نه واستول خپل اکاونټ ته، عزیزي بانک په اړه ته وایم، یعنې تاسو نه به اویا تقریبا یا $80 به ستاسو نه کټ کېدل، او که به کم د 500 نه 400 300 200 دومره ډالر راتلو ستاسو نه 20 یا $10 به تاسو نه کټ کېدل. په اخر کې دا ستونزه یو څه نورم کار خراب شو چې که به ستاسو $200 راتلو هغوی نه به یا کټ کول، که به ستاسو 100 راتلو نو بیا هغه و چې کېدای شي نورو کسانو هم دا شکایت کړی وي چې دا پیسې کټ کېږي. ما خپله عزیزي بانک ته د ایمیل مې هغوی ته وکړو، ټلیفون له لارې مې هغوی ته وویل او بانک ته هم ورغلم، هغوی ته مو چې دا مشکل د هغوی چې دا پیسې موږ نه کټ کوو، کوم بانکونه چې تاسو دا پیسې تېرېږي او زموږ بانک ته رسېږي هغه بانکونو کې کټ کېږي دا پیسې. نو بیا هغه اوس مشکل چې د هغه اوس حل سوی ده. اوس تاسو کولی شئ چې د عزیزي بانک له لارې نه پیسې واخلئ، څومره پیسې چې تاسو د ایډسنس نه راځي هغومره پیسې به ستاسو بانک ته رسېږي اکاونټ ته. عزیزي بانک هغه مشکل حل سوی ده، هغه پیسې اوس نه کټ کوي. تقریبا زما د تېرو 2 میاشتو پیسې چې راغلې وې نو یوه پیسه هم یعنې یو پیسه هم زما نه ده کټ شوې. څومره پیسې چې زما د ایډسنس نه راغلې وې هغومره پیسې زما اکاونټ ته رسېدلې وې. یعنې اوس فلحال یو ښه بانک ورته ویلی شو، ډېر صحیح بانک ده او په اکاونټ کې هم ستاسو پیسو ته څه مشکل نه جوړېږي. یعنې ستاسو پیسې به څومره چې ستاسو په اکاونټ کې پرتې وي، که 1 کال وي که 2 کاله وي، هغه پیسو کې هم هغه نه جوړېږي، یعنې کمېدل او زیاتېدل دا مشکل پکې نشته. او د ایډسنس نه چې څومره پیسې ستاسو راځي هغه به مکمل رسېږي ستاسو اکاونټ ته. ځکه زما د 2 تېرو میاشتو پیسې راغلي، که تاسو غواړئ زه بیا تاسو ته سکرین شاټونه هم ښکاره کړم. څومره چې زما د ایډسنس نه راغلي وي 1 سینټ هم زما نه، 1 سینټ زما نه ده کټ سوی. نو دا اوس یو غوره بانک ده ورته ویلی شو دې ته. او دې سره درېیم چې دا اسلامي بانک ده، په دې کې ما خپل اکاونټ نه ده جوړ کړی. زموږ زیاتو ملګرو د دې نه لارې نه هم پیسې اخیستلې او دا هم یو یعنې ښه بانک ورته ویلی شو، ځکه چې په دې کې ما څومره معلومات لرم، څومره چې پیسې به ستاسو د ایډسنس نه راتلې هغومره به ستاسو اکاونټ ته رسېدلې. اسلامي بانک یعنې یو پیسه هم نه کټ کېدله د اسلامي بانک په چې به ستاسو راته پیسې راتلې ستاسو پیسې به نه په لارې کټ کېدې نه په دې بانک کې. یعنې دا هم ښه بانک ویلی شو. نور ستاسو خپله خو اوس 2 بانکونه دي، یعنې یو اسلامي سو، یو عزیزي بانک سو، یو اسلامي. دا 2 بانکونه اوس د ایډسنس پیسو اخیستلو لپاره تر ټولو غوره بانکونه دي. که تاسو غواړئ تاسو چې مخکې اکاونټونه جوړ کړي یا تاسو په ایډسنس یا ایډمو کې کار کړی تاسو معلومات وي او که نه وي نو تاسو که اوس غواړئ چې نوی اکاونټ جوړ کړئ نو تاسو به دې 2 بانکونو کې یا یې عزیزي بانک کې جوړ کړئ او یا اسلامي، ځکه چې په دې کې اکاونټ جوړول اسانه ده او ستاسو پیسې چې دي هغه به مکمل رسېږي. او دې سره یو بله خبره، که چېرته په دې بانک کې عزیزي بانک په اړه درته د عزیزي بانک کې چېرته مشکل پیدا شي، یعنې بیا دوم ځل لپاره لکه مخکې چې پیسې کټ کېدلې پیسې کټ کېږي، نو زه به د دې ویډیو تاسو کېدای شي دا ویډیو 1 میاشت یا 2 میاشتې وروسته وګورئ. زه به د دې ویډیو لاندې یو کمنټ وکړم، هغه کمنټ به پین کړم چې دا اوس پیسې بیا کټ کېږي، یعنې کټ کېږي یا دومره پیسې کټ کېږي، هغه به تاسو ته معلومات کمنټ کې درکړم. که چېرته کمنټ نه و نو تاسو پوه شئ چې دا مشکل نشته او ستاسو پیسې مکمل رسېږي ستاسو اکاونټ ته. نو دا و زموږ نوې ویډیو.
د افغانستان کې د ایډسنس پیسو اخیستلو لپاره تر ټولو غوره بانک کوم یو ده؟ او زما به هغه دا وي چې د عزیزي بانک زه فکر کوم د دې نه به بهترین بانک نه وي. اسلام بانک کې ما خپل اکاونټ نه جوړ کړی، خو زما ملګرو وایي چې دا ډېر یو ښه بهترین بانک ده. نور تاسو خپله خوښه. او د عزیزي بانک یو دا ښېګڼه ده چې په هر ولایت کې هغه څانګه لري، تاسو مجبور نه یاست چې هغه ته مرکز ته ولاړ شئ یا کوم بل ځای ته. که تاسو د هغه بانک نږدې وي ستاسو ولایت کې څانګه وي نو په اسلامي کې جوړ کړئ، او که چېرته عزیزي وي نو په عزیزي کې. اوس مشکل هغه حل سوی مخکینی مشکل. دا وه زموږ نوی ویډیو. تر بلې ویډیو پورې ما ته اجازه راکړئ. د الله په امان ښه وخت.